اوس یو بل صحابي دی، د هغه نوم دی سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه. دا ډېر لوی صحابي دی، بهترین صحابي دی، او دا په عشره مبشره کې دی. ښه هغه لس صحابه چې نبي علیه صلات وسلام ته په دنیا کې د جنت زیری ورکړو، په هغې کې یو څوک دی؟ سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه. ده ته نبي علیه السلام دعا کړې وه چې اللهم استجب لسعد ابن ابي وقاص ابدا، یا الله همیشه د سعد ابن ابي وقاص دعاګانې قبول کړي. د ده دعا به همیشه قبلېده او بد دعا به ډېره زر قبلېده. دعا به هم قبلېده او بد دعا به هم قبلېده. وایي چې د سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه د کمزور و، ډېر سخت بیمار شوی او مشر مو، بس مرګ ته نږدې و. په مرګ کې ځان ته یو دعا کړې وه، یا الله وایي ما دونه عمره پورې ژوندی وساتې چې زما دا بچي ورته بالغ شي، واړه دي له ماشومان دي. ځینې سړی په داسې عمر کې واده وکړي چې بیا بچي هغې ماشومان پاتې شي. یا الله دعا یې وکړه، وایي ما له دومره عمر راکړي چې دا بچي مې ورته بالغان شي، بس هغې عمر ته. الله جل شانه داسې چې دی په سکرات الموت کې و، د مرګ په حالت کې بیا ولا الله صحت ورکړو. 20 کالو پورې دی ژوندی و. څو کالو پورې؟ 20 کالو پورې ژوندی و. 20 کالو کې بچي ښه غټ شو، ښه تکړه شو، ښه مزېدار. نه پس سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه وفات شو. دونه بهترین انسان، دونه زبردست او داسې دغه و که نه نازک مزاجه او کله ناکله سخت مزاجه چې یو ورځ دی د حضرت عمر رضی الله تعالی په دور کې د عراق گورنر و. نو هلته چا شکایت وکړو په حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه باندې. دا داسې گورنر دی عمر رضی الله تعالی عنه ته شکایت وکړو مدینې منوره کې چې هلته تاسو په عراق کې یو سړی کېنولی سعد ابن ابي وقاص، او هغه نه د انصاف فیصلې کولی شي، نه چاته حق ورکوي، نه په گورنرۍ پوهېږي. بس حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یو سړی ولېږو خپل سفیر یې ولېږو چې ته لاړ شه او په ټول ښار کې وګرځه هلته په عراق کې. خلکو نه تپوس وکړه چې حضرت سعد ابن ابي وقاص څنګه سړی دی رضی الله تعالی عنه. هغه په هر جومات باندې وګرځېدو، خلکو ته یې ویل سعد صاحب څنګه دی؟ خلکو یې ډېر بهترین انسان دی، عدل و انصاف والی دی، خلکو ته خپل حق په خپل وخت باندې رسوي. کوم چې مستحقین د زکات دي هغې ته زکات په خپل وخت باندې رسوي، او ډېر په هر څیز باندې برابر دی. بس ځکه جنت زیری ورته الله جل شانو په دنیا کې ورکړی و که نه، ډېر لوی صحابي و. دې سړي له الله جل شانو زیری نه ورکوي چې هغه ګڼکپي. دې سړي له خو الله جل شانو د جنت زیری نه ورکوي چې هغه دو نمبري کوي او عدل و انصاف نه کوي. نه نه، نو بیا داسې کار وشو چې حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه ته پته ولګېده چې یو سړی راغلی. نو بیا حضرت سعد صاحب یو ورځ په خپل جومات کې ودرېدو او وی چې ما دا څونه وخت تیر کو، یا زه دا وخت اوس تیروم، دا وخت ما چېرته ظلم کړی دی که زما ګورنري صحیح نه ده، ما کې څه فرق دی؟ یو سړی پاڅېدو، یو سړی و صرف په ټوله دغه کې د هغه په ګورنرۍ کې یو سړی پاڅېدو، هغه ورته ستا نه تقسیمونه ټیک دي او نه ستا حکومت ټیک دی، نه ته په حکومت باندې او په مشرۍ باندې پوهېږي، او ستا نه یو فیصله د عدل د انصاف موافق ده او نه چاته خپل حق ورکولی شي صحیح. حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه غصه ورغله، او غصه ورغله داسې غصه ورغله که نه خیرې ورته وکړو. څه وی؟ اللهم اطل عمره و اطل فقره، یا الله عمر هم وله سیوا کړي دې سړي له، او غربت هم پې سیوا کړي. څه پې سیوا کړي؟ عمر هم وله سیوا کړي او فقیري او مسکیني او غربت پې سیوا کړي. یو راوي دی که نه ابن عمیر، هغه وایي ډېره موده پس هغه سړی موږ په عراق کې ولیدو چې سعد ابن ابي وقاص ورته خیرې کړې وي. وایي دونه بوډا شوی و که نه چې د سترګو دا نه وي دغه روزي، د روزو دا کومه غوښه ده، دا غوښه دا زیزمې دا لاقې دا ټولې راځوړندې شوي پر سترګو باندې، دونه بوډا شوی و. دا سړی چې ډېر بوډا شي که نه دا مخ یې چیپړ شي، رینکلز پکې جوړ شي، او رینکلز نه پس دا کوتونو ته رینکلز وایي، دا کوتونه چې کوي بوډا شي کوتونه جوړ شي په دې مخ کې، بیا چې ډېر بوډا شي که نه دا کوتونه یې راځوړند شي په دې ځای باندې، دا سترګې یې وله پټې کړې وي، دونه بوډا شوی و. وایي چا به ورسره خبرې کولې داسې به ورته سترګه کوله وکړه بیا به ورسره خبرې کولې، دونه بوډا شوی، دونه عمر ول الله ورکړو. او در په در به ګرځېدو، خلکو نه به سوالونه کول. دا د مرګه پورې داسې وه
نو چاته په عراق کې ابن عمر وایي چې ما ته تپوس کړي دا ولې ته دونه بوډا یې همیشه تا چاته مالداري په سترګو نه دی لیدلې وایي زه ډېر ښه وم خو د سعد ابن ابي وقاص خیرو چې والی یم د هغې نه پس سرته ما ښه ورځ نه دی لیدلې اصابتني دعوة سعد وایي ما ته د حضرت سعد ابن ابي وقاص بددعا رسېدلې ده وایي زه تباه کړی یم داسې عجیبه یو مجلس کې یو سړی ناست و که نه دا کرامات دي د صحابه کرامو دا د هغې صفت دی دا د هغې منقبت دی دا د هغې ډېر لوی شان دی ښه چې داسې کېږي داسې سړی غلط سړی کېدی شي نه شي کېدی خیال مې دی خبرې ته صحابه ډېر لوی خلک دي یو ورځ په مجلس کې ناست و که نه یو سړی و حضرت علي ته یې کنځل وکړه حضرت علي رضی الله تعالی عنه ته کنځل وکړه نو حضرت سعد ابن ابي وقاص صاحب لاسونه شوت کړه که نه وایي یا الله وایي داسې چل وکړو وایي سبه ولیا من اولیائک ستا یو ولی ته ستا یو دوست ته یا الله کنځل وکړه او خدایه ده ته په دې مجلس کې د خپلو اولیاو سره د دشمنۍ انجام وښی چې له د مجلس نه نه پاسېدلې او ده ته د خپلو دوستانو د دشمنۍ هغه سزا ورته ورکړي بس هغه سړي له غوسه ورله پاسېدو خپل اس ته وختو خپل اس ته څنګه وختو اس ټوپونه وال شروع کړه سړی راوغورځو او لاندې ګټه پرته وه او سر یې ورته ولګېد دماغ یې هغلته خواره شو پرېوت دماغ یې خواره شول سر یې مات ټوټې ټوټې شو سر یې نو په مجلس کې دننه دا کار دا د سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالی عنه بد دعا داسې وه که نه چې لاس پې چوت کړه که نه دا هغه دعا وه د نبي علیه صلات وسلام چې یا الله اللهم استجب لسعد ابدا یا سعد رضي الله تعالی عنه چېرته دعا رد نه کړي مستجاب الدعوات دا صحابي او ډېر مستجاب الدعوات یو بل صحابي دی هغه هم ډېر مستجاب الدعوات دعا به قبلېده حضرت حبیب ابن سلمه الفهري حضرت حبیب ابن سلمه الفهري رضی الله تعالی عنه د هغه به ډېره دعا قبلېده ټولو صحابو دعا قبلېده خو دا مشهور په دې کې چې دعا یې ډېره زیاته قبلېږي یو ورځ کار شوی مروان نومي یو سړی و مروان د حضرت سعد رضی الله تعالی عنه په مجلس کې ناست نو حضرت سعد رضی الله تعالی عنه زکات سیستم به داسې وکړه نه چې هر علاقې کې چې به د مسلمانانو کم ګورنر و که نه نو هغه به عاملین د زکات مقرر کړي څه عاملین زکات دی ته وایي چې یاره فرض که دا شیرګړ دی په دې کې د حکومت ته طرفه یو دفتر دی په هغې کې سړی ناست دی هغه عامل دی د زکات د شیرګړ ټول خلک به زکات دله ورکوي هغه له به زکات ورکوي بیا به هغه په غریبانانو کې دا زکات ټول ځي بیت المال ته خزانې ته او دا بیا په غریبانانو تقسیمیږي دا طریقه وه دا نه مسلمانانو طریقه ده د مخکې نه پخوا نه حضرت سعد صاحب یو عامل مقرر کړی چې دله به زکات ورکوي مروان وي دا زمونږ مال دی او زمونږ خوښه ده زمونږ مال دی او زمونږ خوښه ده وایي حضرت سعد صاحب لاسونه چوت کړه بس هغه راغی او زر یې ته غاړه تاو کړه خدای ته وګوره لاسونه مه چوت وایي دا د الله مال دی د الله مال دی د الله مال دی چې هغه څنګه وایي هغه شانتې پې خرڅ کوو ځکه پته وته چې حضرت سعد لاس چوت کړه نو دې کې بیا څه نه کېږي ځکه نبي علیه صلات وسلام دعا کړې حضرت سعد ته هر یو صحابي ته نبي علیه صلات وسلام مختلفې دعاګانې کړي چا ته دعا کړې د خدای دله مال ډېر ورکړي چا ته دعا کړې د په اولاد کې برکت واچي چا دعا کړې د په عمر کې په اولاد کې او په مال دولت کې برکت واچي لکه حضرت انس رضی الله تعالی عنه چا دپاره دعا کړې ده خدایه د ده په دې مستجاب الدعوات کې چې دعا یې قبلېږي دا مختلفې چا دپاره دعا کړې ده یا الله په دین کې ورته پوهه ورکړي لکه حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه مختلفې دعاګانې بیا خپل صحابه کرامو ته کړې کوم صحابي ته چې څنګه دعا نبي علیه السلام کړې د هغه کې بس هغه صفت ته ټول نه زیات نمایه و ټول نه زیات پکې هغه صفت و صحیح ده دا صحابه کرامو د هغې واقعاتو بیا به انشاءالله که موقع میلاو شو چېرته بیا به څو ورځې پاتې دي